چې کله لسم کال د هجرت را ورسېدی په لسم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام طائف ته راغلی. طائف غالبا د مکې مکرمې څخه 15 کیلومتره مځکه ده او ټول غرنۍ سیمه ده چې سړی هغه سیمه وګوري او د پیغمبر علیه السلام هلته سفر وګوري بیا د انسان عقل د پیغمبر علیه السلام هغه قرباني او سختي ته حیران چې کله د طائف خلکو ته راغلی. طائف کې دی وخت کې د درو وروڼو مشرتوب، یو عبد یالیل، یو مسعود، یو حبیب. پیغمبر علیه السلام د هغه درو سره ملاقات هغې ته ویل چې خلکو قریشو ته الله تعالی یو نعمت ورکړی چې هغه زما نبوت او د الله توحید او د عقیده د آخرت او الله دین هغې خلکو دا نعمت وغورځوئ د دې څه محروم او بې نصیبه پاته سو. تاسو د الله تعالی دا نعمت قبول کړئ په ټولو قومونو کې به الله تعالی تاسو ته عزت درکړي. هغې خلکو چې یا څه خبره کوله یا د قریشو د بیرې یا د قریشو د حلافت په وجه باندې نو هغه یو ورته وایي ورته الله تعالی د مکې فرده څیرله، الله مرکب عزت کوله چې ته د نبي په شکل ورته راواستولی. هغه دویم ورته وایي چې الله تعالی ته په ټوله مکه کې داسې سړی نه سو پیدا چې هغه یې نبي کړی وی او ته نبي راواستولی. هغه دریم ورته وایي چې زه خو ستا سره خبره لا نه کوم، زه تا د خبرې لایق نه بولم. یا به ته رښتیا د الله نبی د الله د نبی خبره ردول دا انسان ته سزا ده او انسان ته تباهی او هلاکت سره مخامخ کوي، یا به ته د الله نبی نه نعوذ بالله ته به کاذب او د کاذب سره دروغجن وي، د دروغجن سره موږ خبره نه کوو. نو هغه ورونو دستی په هغه غړي باندې دا ورته ویل چې په ډېره تلوار کې او په ډېره ژر به زموږ د کلیسا وسي. پیغمبر علیه السلام د طائف سره وتلو ته مجبوره کړي او پیغمبر علیه السلام چې کله د طائف سره روان شو صرف وتل مجبوره کېدل نو هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې د طائف د کلي هغه نوجوانان، هغه اوباش، هغه بد اخلاقه انسانان پسې او چې در کومه وخته پورې د طائف در حدود وځي تر هغه وخته پورې په کاڼ باندې ولګي. بیا چې پیغمبر علیه السلام د طائف په غرو کې روان بیا هغې خلک په پیغمبر علیه السلام پسې او د پیغمبر علیه السلام پر بدن باندې دومره کاڼې ولګېدل چې د هغې مچڼې مبارکې به د وینو ډکې سوې، د هغې د بدن وینه به پر مچڼو ته راورسېدله. بیا به د پیغمبر علیه السلام زړه ضعف وکړي، کښې به ناستې، هغې کسانو به بیا در لاس ونیوی ولاړ به کوي، پرې به وهې چې دی به روان سو، د هغې څه وروسته به بیا د کاڼو وارونه ورباندې شروع سو. د پیغمبر علیه السلام سره حضرت زید ابن حارثه ورسره دی. د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې حضرت زید بن حارثه کوشش کوي چې هغه کاڼې د پیغمبر علیه السلام د بدن څخه بچاو سي، نو هغې ځان و کاڼو تور مخته کوي او چې د کومې خوا د کاڼې واره ورباندې راځي هغې د کاڼې ور مخته درېږي. دې کې د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه سر مات، دې کې د حضرت زید بن حارثه بدن ټول ټوک ټوک زخمي سو. در هغې وخته پورې هغه خلک پیغمبر علیه السلام باندې پسې وو چې در څو پورې د طائف د هغې کلو د خلکو د حدودو سره لرې کېدی. چې کله را لرې لاره کې د عتبه او د شیبه باغ دی چې هغې د مکې مشرکین هم دي او د مکې قریش هم دي. د پیغمبر علیه السلام باره پر یو کاڼه باندې کښېناست. پیغمبر علیه السلام دعا شروع کړه: اللهم اشکو الیک ضعف قوتي وقلة حیلتی و هوانی علی الناس. یا الله زه د خپل زندګۍ شکایت کوم، نه زما سره څه قوت ستا، نه زما سره یو داسې ترتیب ستا. یا الله د دې خلکو په زړو کې او د دې خلکو پر زندګۍ باندې زه اثر راولم. یا الله زما سره هیڅ نستا، زه تا ته د خپلې کمزورۍ شکایت کوم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین. اے رحم ذاتا، اے د راحمینو رحم کوونکی ذاتا، اے د ډیرو کمزورو انسانانو رب او خالقا. الی من تکلونی، یا الله ته ما چاته په حواله کوي. الی عدو بعید یتهجمنی، ایا د دشمن په حواله مې کوي چې هغه مې پایماله کې غرق مې کیږي. ام الی صدیق ملکته امری، کم یو دوست ته خلاص ورکوي
ورته ان لم يكن غاضبا علی فلا ابالی یا الله که په دې حالاتو کې ته زما سره ناراضه نه نو په دې وخت کې زما سره د دې تکلیفو هیڅ پروا نشته د دې سره نور تکلیفونه هم زه د دې نه لپاره شم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دعا وکړه یو طرف ته نبی دا اکثریت مستجاب دعوات کی نبی مستجاب دعوات د نبی دعا الله تعالی یقیني قبلای او د نبی سره سره چې بیا کله انسان په حالت د مظلومیت کې د مظلوم شرع او د مظلوم دعا ته الله تعالی ډېر ورسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب اے خلق د مظلوم د شرع سره چې د چا سره ظلم کیږي په حالت د ظلم کې په هر شکل ظلم چې ور سره کیږي د غي د شرع سره ګوره فإنه ليس بينه وبين الله حجاب د غي د شرع او د الله تعالی په مابین کې حجاب او پرده نشته د غي شرع برای راست د الله عرش ته ځان رسي یو شاعرم دا وای بترس از آه مظلوم کې هنګامه دعا کردن د مظلوم د آه سبریږي چې غي کله شرع او دعا کوي اجابت از در حق بحر استقبال میں آیت د دعا د قبولیت د پاره د الله د دعا د پاره د الله تعالی د طرف قبولیت په استقبال تور ترازی مختور ترازی نو مادرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مظلوم شرع او د مظلوم شرع عجیب ده لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الظلم ظلمات اليوم القیامه چې کوم سړی په دنیا کې ظلم کوي نو غیبه د قیامت په میدان کې د ډیرو سختو تاریخي سره او ظلم زموږ په دین کې ظلم د الله د بندگانو سره کول ناجایز د الله د بندگانو سره کول او یو مسلمان مظلوم ته تکلیف ورکول زه خدا وایم چې کافر مظلوم ته تکلیف ورکول دا د الله تعالی غضب ته دعوت ورکول دي مظلوم کا کافر د قیامت په میدان کې الله تعالی د غیب په اړه کې دریش نو چې جای چې مسلمان مظلوم یو د قیامت په میدان کې د هغې په تا باندې دعوی نو الله تعالی به د هغې مرسته څنګه کوي ابو میسره رحمه الله یو روایت را نقل کوي چې کله انسان د قیامت په میدان کې قبر کې کښېښول نه ملائکه دوره ورله راوړي هغې څه وروسته ورته سل دورې دي اوس دی د خپلې زندګۍ عذرونه شروع کړي زارۍ شروع کړي هغې په دې درو کې لږ رعایت ورسره کوي نوي ته یې راورسوي او بیا اتیا ته راورسوي 50 ته یې راورسوي 10 ته یې راورسوي اخر ورته یوه دوره دی چې کله د هغې ملایکې د طرفه یوه دوره د هغه سړي سره ورسره سي د هغې دورې شکل دی چې د هغې ټوله قبر د اور سکروټه سي د جهنم د اور سکروټه سي هغې په دې خپل قبر کې د یو دغه غوندې جوشیږي چې د هغې سر وفا یو طرف او بل طرف ټول د اور سکروټه ده نو دی به د هغې ته وایي چې تا ما څه کړي دي زما کوم جرم دی چې تاسو زه په دې دوره باندې ولم هغې ورته یو ورځ پر لار باندې روان وې د یو چا سره ظلم کېدی هغه مظلوم تا ته فریاد وکړي چې زما مدد وکړه ته د مظلوم د مدد څخه دغسې تېر شوې دا د هغې مظلوم د مدد د تېرېدو سزا ده نو چې یو سړی د مظلوم ناره نه واوري الله تعالی دغه سزا ورکوي نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی په خپله ظلم کوي د هغې به کوم خیالات چې یو سړی د مسلمانه سره ظلم کوي د هغې به کوم حالت زموږ بزرګانو کې امام ابو بکر وراق ډېر لوی بزرګ دی هغې دا ښکاره لیکلي دي چې بعضې ګناهونه داسې دي چې پر حالت د زګندن سړی د ایمانه څه بې نصیبه کوي او پر حالت د زکندن سړی به ایمانه د دنیا تیریږي په هغې ګناهونو کې یو ګناه د ظلم لیکلی دی چې ظالم سړي ته الله تعالی ډېر ځله پر حالت د زکندن د شهادت کلمه نه ورنصیب کوي امام ابو القاسم رحمه الله لیکلی دي هغه وایي 3 ګناهونه داسې دي چې انسان د قیامت د زکندن پر حالت د ایمانه څخه خلاصوي یوه ګناه دا لیکلی دی چې سړی د اسلام د نعمت شکر نه ادا کوي په دې باندې خوشاله نه دی چې الله تعالی زه په مسلمانانو کې پیدا کړی په دې باندې خوشاله نه دی چې الله زه د محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی نو چې کم سړی په دنیا کې د اسلام د نعمت شکر نه ادا کوي دا دومره عظیم ترین ګناه ده چې پر حالت د زکندنې کله الله بې ایمانه تېروي
او دویمه ګناه هغه دا لیکلې ده چې سړی سره د اسلام د تللو خطر نه یو سره، یعنی د خپل خاتمه غم نه یو سره چې نه معلوم زما خاتمه به په کوم حالت باندې شي، چې د کم سړی سره د خپل خاتمه فکر نه یو سره او د خاتمه لپاره دعا نه غواړي او د خاتمه سره غم ژوندۍ تیری، دام بدترینه ګناه د ډیر ځله انسان په حالت د خاتمه کې به ایمان تیری، الله تعالی حالت د خاتمه کې به ایمان تیری. او درې مې دا لیکلې ده چې یو سړی د اسلام پر والاو باندې پر مسلمانانو باندې ظلم کوي، ناجایز کوي، هغه مزدور د استاد الله لاندې د ظلم ورسره کوي، هغه همسایه د درتا په وسو طاقت کې په دس کې کمزور دی د ظلم ورسره کوي، هغه په هر شکل باندې استاد وسو طاقت لاندې دی، لیکن ته د هغه د مرستې بجای د هغه سره ژوندۍ په سختی کې تیرې، دا ظلم دی او دا هغه بدترین عمل دی چې ډیر ځله پر حالت د ځکدن الله تعالی انسان د ایمان مالک نه ګرځي او ژوندۍ په ټوله په اسلام کې تیر سي او ژوندۍ په ټوله په منځو عبادتو کې تیر سي او ډیر ځله سړی پر حالت د ځکدن د دنیا. زدا وایم چې ظلم صرف دا نه دی چې ته د همسایګانو سره کوو، یو سړی دی په کور کې زنانه د پر زنانه باندې ظلم کوي، ولی ظلم زکه د ازما مشهور د ازما پلان کې د ازما پلان کې زکه مشرم ک کشرم ز په حالت د تکبر کې مزد هغه یو حق منو ته تیار نه، یو خاوند د زنانه سره ظلم کوي زکه د ازما په نکاح کې د بس د انسان هغه ته د حیوان په نظر ګوري، لکه حیوان چې د هغه ټول حقوق د ځان باندې د هغه یو حق منو ته تیار نه. نو دا ټول ظلمونه دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ظالم سړی چې دی هغه پر حالت د زکدن الله تعالی د کلمې سره محروم کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکی ما درته یو طرف ته انبیا ټول مستجاب دعوات داغه دعاګانې الله تعالی قبلای، او بل طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حالت کې ډېر د مظلومیت شکل چې کله رااله پیغمبر علیه السلام د عتبه د باغ سره نږدې پر یو کاڼ کښیناسته او د الله حضور ته هغه جلالی دعا پیش کړه، په باغ کې دننه عتبه ناس دی، شیبه ناس دی چې هغه د مکې مشرکان دی او دی وخت کې پر د باندې دین نه دی راوړی، چې د حالت ته وکتل، د مظلومیت ته وکتل، د ستړي ژوندۍ ته وکتل، دا غیم زړه درد باندې وکړ، ځکه په قریشیت کې دا و د سره قرابت، هغه خپل غلام راوواله نصرانی غلام، دا غي نوم عداس، هغه ته په یو طبق کې د انګورو یو وږی ورکړ، ورته دا دې مظلوم لوروړه، ورته استاد د رب د کعبه قسمی زموږ د خونی قرابت په خاطر چې دا را واپس نکې دا ورته نور په پام ور سره کې هغه غلام ته وای، غلام چې کله وږی ورلراوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې وږی دانه پرې کوله، بارای بسم الله الرحمن الرحیم، هغه غلام بار حیران شو، سړی دا د څنګه کلمه وایي، دا خو ما دروسه پورې په دې قوم کې نو اورېدلې، دا د څنګه کلمه وایي. پیغمبر علیه السلام ته ته د کم ځای د کم مذهب هغه ورته عزت نه نوایم، ورته پر کم مذهب باندې ورته عزت نصرانی یم، او په نینوا کې خو زما ورور یونس ابن متا، یونس ابن متا په نینوا کې نبی و یونس علیه السلام، هغه چونکې د هغه ابا او اجداد ټول د یونس علیه السلام پر دین باندې هغه ته یونس څه پیژنې، ورته یونس هم د الله نبی او زم د الله نبی، هغه غلام را ورزید پیغمبر علیه السلام پر لاسو مچ کې پر شوې مچ کې پر غزه باندې کلمه ور باندې ویل. حاجان چې کله طائف لورسي اوسم چې سړی هغه زیارتول ورس، نو د عتبه او د شیبه چې کم باغ د پرغي باندې اوسم یو کښنه د غره ګرځیدلې دی، د دې وڅنګ ته کښنه مسجد ولاړ دی، د هغه مسجد کوم اوسم مسجد عداس دی، د هغه غلام په نامو باندې جوړ دی، د هغه سورستا عداس چې ایمان باندې راوړی، چې کله رااله چې کله قدرت عتبه او شیبه په بدر کې د غزوې نو عباس بدی کې په پښو کې ورولوي دی، ولای خلق خپل مقتل په خپل لزی و د خپل قتل زایله په خپل روان است، خو زما د پرب د کعبه قسم دا د الله نبی دی، د دې په مقابل کې به تاسو قتل کیږئ، لیکن هغه د دې خبره نه واورېدل. عداس بیا ژړل، عاص بن شیبه پر راغی ولولي ژاړي، ول د خپل سردارانو قتل په سترګو باندې وینم چې د نبی مقابله ته روان دي، څنګه به قتل کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي سورستا بیا مکی مکرمه ته راځي،
حضرت عائشہ مبارکه پیغمبر علیه السلام ته وی اے د الله رسول پر تا باندې د احد د ورځې سخت ورځ راغلې چې تا ته اویا کسان شهیدان پراته او بشمار زخمیان پراته د احد د میدان سره سخت ورځ دی بل کومه او ته عائشه چې په کوم ورځ باندې زه د طائف سره علم او د طائف در کلو را تیر سوما او زما بدن په وینو باندې لړل او زه قرط الثعالب تراله او دی وخت کې زما پر سر یو ورځ هغه ورځ کې چې ما وکتل حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام ژغ را باندې وکړي له محمد ستا د قوم خبري ستا د قوم عمل او ستا د قوم کردار ټول ستا رب ولیدي ورته په دې ورځ کې زما سره ملک الجبال را سره ده چې کما ملائکه پر غرو باندې الله مقرر کړی دا غا سما سره ده دا غي او پیغام ته ورونیسه پیغمبر علیه السلام ما چې ورژ ونی وای هغه ملک الجبال راتویل چې زستا په خدمت کې الله را حاضر کړي زما په حضور زما په قدرت کې د ټول مځکې د مخبرونه دي کچیر ستا فرمانی زدی ته تیار یم چې د طائف سونه سي در مکی پوری چې څومره غونه دي دا بسر راولم د قومونو په ټول په دې کې ختم نو زه صرف ستا د پیغام انتظار یم او چې ته ما ته کوم امر کې زما ټول اختیار الله تعالی نو ستا په لاس کې ګرځولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصلاح سپورت ول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون ولي الله زما قوم ته هدایت وکړه زما قوم په دې نه پوهیږي حضرت جبرائیل علیه السلام ته عزت داغي د هلاکت شران سم کوله که زما قوم ظاهرا زما سره هر څه کی لیکن زما دا امید چې د دې په نسلونو کې به الله داسې انسانان پیدا کړي چې هغه زما د دین قبولیت ته تسلیم سي هغه زما د دین خدمت پر مخ باندې وسی نو په دې وجه زه دې قوم ته شران سم کوله تاسو ګوره عجیب نبی دې رحمت دې ته ویل کیږي حضرت نوح علیه السلام چې لږ تنگ دستی دعا وکړه ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله پر دې ځکه باندې یو سره حضرت نوح علیه السلام سره چې څوک سم په کشتۍ کې پاتې سو دا غي سما سیوا د ځکه پر مخ یو انسان او ژوندۍ مخلوق پاتې سو لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې الله تعالی اختیار په لاس ورکړي او ملک الجبال فرشتي اختیار یې ته په لاس ورکړي دای صورت وي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون یا الله د هلاکت بجای هدایت ورته وکاله کوي بس کله دې سره سماته منسته د دې په نسل کې به الله انسانان پیدا کوي هغه سره پیغمبر علیه السلام قتل نخل مکی تراله پاګه د درېش پیتی رہی غالبا د مکی سلر یو طرف ده پای کې د سحر په منځ کې پیغمبر علی السلام پر جماعت ولاړ دی او زید ابن حارثه ورپسې ولاړ دی او د نصیبین جنات راځي او پیرانان دي هغه چرالو د پیغمبر علی السلام قران واورید لکه الله تعالی قران کریم کې و اصرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نبی الله جنات ایمان ور باندې راوړي ورسته چې مکه مکرمه ته نزدیکیږي دی وخت کې حضرت زید بن حارثه ورته اے د الله رسول مکی ته وسنګ نه نوزو نن خو دې قوم مشتدی کلی سي استلیو او دا د مکی خلک به مشتوي چې تی نور قبایل زموږ په مقابل کې را پاروي نن په مکی ته مشوق نه نباس پیغمبر علی السلام ته الله به اولاد جوړي غار حرا ترالو حاجانو لیدل په غار حرا کې کښې ناستو مکی ته حال ورواستو اخنس ابن شریح ته ورواستو چې موږ د مکی د خلکو سره مکی ته نسونه نو وتلای تراسه مصطفی نارا کوم په مکان نه واس اغه ورته چې زه د قریش حلیفیم او د قریش په مقابل کې زه چاته پناه نسم کولای دویم حال سهیل ابن عمر ته ورواستوي اغه ته مصطفی نارا کوم مکی ورته ورسره قریش مش پر د لار باندې نه پرېږدي اغه ورته زه خو د بنو عامر قبيله بنو عامر د بنو کعب په مقابل کې چاته څنګه امان ورکولای شي دریم حال مطعم ابن عدی ته ورواستوي مطعم ابن عدی بر مسلح خپل زامن او د خپل خاندان نوجوانان روان او رالو غار حرا ته ورسي او پیغمبر علی السلام او زید ابن حارثه په خپل ګیره کې واخستل نو یوې د مخ یوې د شاف پر څنګ پیغمبر علیه السلام او زید ابن حارثه په خپل پناه کې در کور ورسول او قریش ته ویل چې دې سړي ما پناه ور کړی ده زما په پناه کې څوک خلل نشي اچولای دې سړي ته څوک تکلیف نشي رسولای
چې کله بدر واقعه وسوله د قریشو ډېر قیدیان رالو نو خلک به په دې خپلو قیدیانو پسې راتلل. پیغمبر علیه السلام به ویل لو کان المطعم حیا، والکاش کاش نن مطعم ژوندی وی او د مکې څخه په دې قیدیانو پسې راغلی وی. ثم کلمهم فی هؤلاء النتنا، بیا د دې خلکو په خلاصون کې زما سره خبره کړې وی او زما د رب د کعبې قسم یې هغه به مو ټوله د په جولۍ کې پرېښي. ولکنن مطعم ژوندی وی او بیا راغلی وی او ماته د بدر د قیدیانو متعلق سپارش کړی وی چې په کوم ورځ باندې د ماته څنګه پناه راکړه او زه په کوم شکل ورسولم مذکوره که نن دی د دې قیدیانو په سپارش کې راغلی وی دا به ټوله ماته د په جولۍ کې ورچولې وی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت دا د دې امت لپاره رحمت. ځکه الله تعالی ورته وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله تعالی دې خبرو باندې عمل توفیق